السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښایسته ماښام مو په خیر. نن مې غوښتل یو کتاب لیکل شوی دی، ډیرن هیډي لیکلی دی، د کمپاوند افیکټ. کمپاوند افیکټ ترجمه وکړم نو لکه راځي د مرکباتو یا د مرکب تاثیر، یعنی واړه واړه شیونه چې موږ کله کوو او د هغې تاثیرات څنګه راځي. اصل کې د دې کتاب مین تیم یا مین مقصد چې دی هغه په دې لیکل شوی چې د انسانانو سره بعض یو میت دی، یو بلیف سیستم دی، یعنی د دې د بعضې خلکو دا یقین وي چې د خلکو چې کوم غټ غټ کامیابیانې حاصلې کړي په هر فیلډ کې کوي نو هغه په یو دم شوي. په یو دم دا کتاب مقصد دا دی چې دا هېڅ شی په یو دم نه دي شوي، یعنې واړه واړه پورشن شوي، واړه خلکو ایفرټس کړي، کوششونه یې کړي او د هغې یو غټه نتیجه لاسته ورغلې. همدا رقم د کتاب کې ډېر زیات تفصیلات شي دي، لکه که زه بل په دغه کې درته واضح کړم په ساده مثال کې، هغې کې دا هم وایي چې فرض مثال کې یو سړی جیم ته ځي او ډېره ښه باډي جوړه کړې ده، په یو ورځ کې نه ده شوې، دا د کلونو یو کنسسټنټ کوشش و، یو کنټینیوس کوشش و چې دی دا مسلسل دا کوشش جدوجهد یې کړی، واړه روزانه جیم ته تللی، سختیانې تېرې کړې او دی بیا باډي جوړه کړې. همدا رقم که موږ اوس راشو لکه فرض مثال کې یو سړي ته کله هارټ اټیک کي، هغه فکر کوي چې زه خو روغ جوړم، ما ته ولې هارټ اټیک وشو؟ نو هغې کې هارټ اټیک داسې نه شي وي، هغې ټول عمر برګرې خوړلي، غوړې پراټې خوړلي، اکسرسایز یې نه کړی، وزن یې زیات شوی به یو دم ورته د هارټ اټیک وشي. یعنې مقصد د خبرې دا دی که چیرته په دنیا کې چاته ښه کار کېږي او که بد کېږي، یعنې که غلط کېږي د سره هغه که ښه کېږي د هغې واړه مثبت کوششونه دي، او که چا سره غلط کېږي د هغې واړه منفي کوششونه دي. لکه دې کې که بل مثال درکړم، لکه وګورو لکه اوس د کرکټ په دنیا کې ټنډولکر یو غټ نوم و. ټنډولکر لکه هغې ډېر زیات اچیومنټس لري، ډېر زیات کامیابیانې لري، 1400 کاله و چې کرکټ ته راغلی و. هغې نه یو ورځ یو پوښتنه وکړله، هغې په خپل کتاب کې هم لیکلي چې ما په ټول کیریر کې روزانه، یعنی داسې ورځ ما نه ده قضا کړې چې زه د سهار نه یم جګ شوی، ما د 500 باله نه فیس کړي. جالبه خبر پکې دا ده چې کله وي زما د واده شپه وه، د واده شپه مې تېره شوه، د واده په سهار زه بیا لاړم ګراوند ته او ما 500 باله فیس کړه. بل هغه دا وایي چې کله انډیا چې کله ورلډ کپ وګاټه نو د ورلډ کپ په ګټلو په وخت کې هم د شپې هغې خلکو وایي چې زموږ نورو کلاډیانو پارټیانې کولې او زه سهار لاړم ګراوند ته او ما 500 باله فیس کړل. یعنې دې ته هغه مسلسل جدوجهد وایي چې هغه کامیابي چې چاته راځي، یعنې دومره په ډېر زیات په هغه د زړه نه چې کوم کوشش وي هغې سره کوي. همداسې محمد علي کلي چې وګورو، محمد علي کلي هغې په هغه آخري چې کوم هغه هم یو ورلډ چمپیون پاتې شوی، هغې چې آخري کوم هغه مقابله وه هغې کې هغه کوم چې د هغې اپوننټ هغه کوم کس و، هغې په یو بوکس کې هغې ناک آوټ کړ په لیس دین 1 سیکنډ یا 1 سیکنډ. هغې نه وروسته یو خبریال راځي هغې ته وایي چې وټ ا لکی ډے، نو هغه خبریال چې د لاس نه نیسي غوسه کېږي څنګ ته کېنوي، دا څه لکی ډے وه؟ تاسې هر څه ته لک نوم ورکوئ، هر څه د تالي نوم ورکوئ. ما وایي ټول کیریر کې د ورځې مسلسل ما په ټول کیریر کې د ورځې 10 ساعته پریکټس کړی چې د هغې نتیجه نن دا راغله چې زه نتیجه دا راغله چې زه اوس دلته هغه کس په 1 سیکنډ کې ناک آوټ کوم. یعنې دا د 1 سیکنډ کامیابي چې ده دې شاته 20 کاله روزانه مسلسل د 10 ورځو پریکټس کوم. نو دا خبره دې ځای پورې مې درته واضح کړه چې د کتاب مین مقصد څه دی. اوس راځو دې ته چیس یا شطرنج چې مونږ کوم ته وایو، شطرنج یا سترنج هغه لوبه چې کومه ده، دا شطرنج لوبه دا گیم چې دی دا د یو کس سیزا په نوم یو کس دا انوینټ کړی و 3.5 کاله پخوا. دا د ګوپتا یو فیملي وه په سب کانټیننټ کې، دا هغې کس انوینټ کړی و. کله چې هغه دې دا انوینټ کړ نو هغه باچا د وخت خبر شو، دې ته ویلې چې دا کس راوغواړئ، وزیر ته ویل چې دې ته زه یو غټ انعام ورکړم. کله چې دا کس راغواړي دې ته وایي چې تا ته زه انعام درکول غواړم، دی ورته چې نه سره غواړي، جواهرات غواړي، هغه ورته نه که ته بیا هم که ما ته چېرته ته کوم انعام راکوئ نو زه به داسې وکړم چې ما ته دا د شطرنج کې 4 شپېته خانې دي، هره خانه کې راته یو دانه په اوله خانه کې یو وریژه کېده یا د یو غنم دانه کېده، او دویمې خانې کې هغه ډبل کې، یعنې په اوله خانه کې به یوی، په دویمه کې به دوی، په دریمه کې به 4، په څلورمه کې به 8. نو مطلب دا ډبل کوه چې 4 شپېته خانو ته ورسېږي. کله چې د 20مې خانې پورې خو هېڅ نه و، کله چې 30مې خانې ته رسېږي نو دا میلیونز ته رسېږي. نو باچا ته وزیر راځي چې دا سړی ساده نه و، ته اول ورته غوسه شوی چې دا څومره وړوکې تقاضا یې مانه وکړه، دا سړی ډېر هوښیار کس دی.
نو حتی چې کله دا 4 خانې پورې هغه بادشاه خپل ریاضیدان راغواړي د وخت هغه ریاضیدان چې د حسابوي هغه ورته د څومره چې د غنم یا وریجې غواړي د وریجو دانې دا په ټوټل په ځمکې په مخ دومره نشته یعنی په ځمکې دا چې ټوټل دی یو رف اسټیمیټ کوي دا 461 میلیون میټریک ټن د دې سایز راځي او دغه وخت سره چې موږ حساب کوو نو 300 ټریلیون ډالر د دې ویلیو راځي یعنی دې ته کمپاوند افیکټ وي دا اغیزه چې کوم د تاثیرات راځي د واړه شي دا خلکو ته ډېر واړه ښکاري ګورې دې کې یو بله خاص خبره دا ده چې د اول کې ډېر واړه لکه 20 ورځ پورې هېڅ نه بل به دې یو بل ساده مثال درکړم که چېرته څوک یو چا ته ووایي چې تا ته زه 10 لکه روپۍ درکوم صحیح ده دې میاشت کې تا ته 10 لکه روپۍ درکوم او یا دا کوم چې د میاشت 11 ورځې دا په اوله ورځ 1 روپۍ درکوم په دویمه ورځ ډبل کوم دا غواړي چې دا 10 لکه روپۍ غواړي تاسو ټول چې دا زما خبرې او تاسو وایي چې دا 10 لکه روپۍ زیاتې دي دا 10 لکه راکړه نو کېدای شي یو روپۍ نو څومره به راشي ګورې د 20 ورځې پورې 1500 کله چې د اوله ورځ 1 روپۍ دویمه ورځ 2 روپۍ دریمه ورځ 6 روپۍ بیا 12 روپۍ بیا همداسې ډبل کېږي دا چې کله 20 ورځ ته رسېږي 20 ورځ پر دې تاثیر ډېر کم راځي صرف 15411 افغانۍ راځي سمه ده لیکن کله چې 20 ورځ ته راځي 29 ورځ ته راځي په 29 ورځ کې دا رسیږي 22 لکه او په 13 ورځ کې رسیږي 450 لکه یعنی ډبل شي او بیا په 13 ورځ رسیږي 1 کروڑ او 1 لک یعنی تاسو فکر وکړئ دا کمپاوند افیکټ دا کوم تاثیر چې دی دا د واړه پورشن چې دی یعنی واړه افر چې څوک یې دینه ډیره غټه نتیجه ورکړي لکه څنګه مې چې اول کې ورته ویل که یو سړی جیم ته ځي یا یو سړي ته هټ اټیک کېږي دا هغه واړه دغه دي چې پلس ماینس پوینټونه دي نو زموږ ستاسو دپاره دا پکار دی چې کوم افر چې موږ کوو لیکن دې کې 3 خبرې دي یو باید سړی کنسسټنسي یعنی دوامدار یو کار وکړي او پیشنس هغې سره صبر یعنی ته به بېصبري به نه کوې چې دا نتیجه ولنه یو کار شروع کوي یو بزنس شروع کوي دې خو نتیجه را نه دا بزنس یا په هر کار کې چې یو سړی د هغه پیک ته رسیږي که نه دا یو کنسسټنسي د په تداوم سره د خپل افرټس جاري ساتلي او کوشش ټول عمر کړی واړه افرټس کړي لیکن افرټس یې پرېښي نه او صبر یې د لاسه نه ورکړی نو دا کمپاوند افیکټس د ډیرن هارډي چې کوم بوکس و د کمپاوند افیکټس نو دا ټولو ته زه ریکمنډ کوم چې ټول یو ځل مطالعه کړئ ډېر زبردست بوک دی او ستاسو د ذهن نه چې کوم هغه مت دی هغه بیلیف سیستم دی چې دا ماته نه کېږي یا زه طالعمن نه یم یا دا نه یم یا زما سره بیډ لک دا بیډ لک میډ لک نشته هغه په ټول افرټس کې د ټول نتیجه کې صرف 1% هم کېدای شي امکان ولري کېدای شي ونه لري ګورئ اخري خبره دا کوم چې کله چاته څوک وایي چې دا لکي دی که نه هغه د لک پورې چې دی اپورچونیټي هغه چاته راځي چې هغه مخکې نه ویل پریپیرډ یعنی چاته یو اپورچونیټي راځي چې دلته یو کار دی او هغه هغې لپاره افرټس یعنی تیار نه وي نو هغې نه اپورچونیټیز وي دلته یو ساده مثال درکوم لکه که څوک وایي چې ماته یو ښه جواب راځي او په هغې کې یو سرټن سکلز هغه ته پکار وي چې دی لیکن که هغې مخکې هغې شارټ کورسز کړي او هغه اپورچونیټي راشي د هغې دپاره بلکل فټ دی لیکن که هغه رانشي او د هغې نه وروسته به یې فرض کړي چې دا خو ډېر ساده کورسز دا باید زه وروسته وکړم لیکن اپورچونیټي کې ځي نو دې دپاره باید هر انسان پیشنټ وي لکه دی باید صبرناک وي او د دې چې کوم کوششونه دي دا باید کوششونه دوامدار وکړي تر څو هغه کمپاوند افیکټ ته ورسېږي او هغې نتیجې ته باید موږ انتظار وکړو همداسې ګوره سمپل آخري خبره دا هم کوم دا اوبه چې کله موږ بوایل کېږي که نه دا اوبه په 100 درجو کې بخار کېږي لیکن 99 درجو پورې هماغه اوبه دي لیکن که موږ هغه 1 درجې هغې کې فرض موږ انتظار ونه کړو که هغه هماغه اوبه دي همداسې زموږ دا چې کوم نتایج موږ ته کوم کار راکوي دا موږ کنسسټنټلي یو کار کوو اخر کې زړه لکه فریډم شي چې یار دا نور بس دا هېڅ نتیجه نه ورکوي دا کار لیکن موږ نه پوهېږو چې هغه موږ په 30 درجه کې که په 99 درجه ډېر خلک دي چې په 99 درجه کې د خپل افرټس پرېږدي او هغې نتیجه نه ورکوي لیکن کله چې د دې افرټس 100 درجو ته ورسېږي لکه څنګه چې ما ویل چې اوبه دي هغه کنورټ شي د اوبو نه سټیم ته بخار چین شي لیکن ټول هغه تاثیر چې دی هغه په 1 درجه کې راغی ډېره مننه خوب ژوند ولرئ خوشحاله اوسئ